الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية. اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د افغانستان اسلامی امارت د کابل ولایت والی صاحب جناب صاحب ندا محمد ندیم صاحب او د امارت نور مسئولین، مجلس کې علما، شیوخ، قومي مشران، ټول د افغانستان ملت ته د انګلیس د ماتې مبارکۍ وایم. الله عز وجل دې ټولو افغانانو ته دغه ویاړمن او تاریخي ورځ مبارک وګرځي. وخت وی کم ده، کوشش به وکړم چې بیخي لاندې وغږېږم. یوه دا چې موږ افغانان په تاریخ کې میدان ګټلی، د ډېر وخت نه مو ګټلی. کله موږ چې د تاریخ پاڼې راواړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې دوه امپراتورۍ وي. یو د کسرا امپراتورۍ وه، یو د روم. د کسرا د امپراتورۍ لوی مشر یزدګر یا یزدجر موږ افغانانو وځلی. افغانانو ورونو کله چې اسلامي فتوحات د فارس په سیمه راغلل، د فارس د امپراتورۍ مقابلې ته چې اسلامي عسکر راغلل او چې الله تر کابل هم راورسول، په هغه زمانه کې د مونږ د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ، دغه مرغاب و مرورود چې ډېر زیات تاریخي ځای ده، او د احنف ابن قیس رضی الله عنه کور هم دلته و چې اوس هم کومه زړه کلا هلته شته. مرغاب مروه آب د اصل کې مروه آب ده. مونږ افغانانو الحمدلله د رسول الله د زمانې لویه امپراتورۍ د کسرا د هغې یزدګر مونږ د مرغاب په رود کې وځلی. د اسلام لوی معتمد تاریخ امام ابو جعفر ابن جریر الطبري رحمه الله په جامع البیان په تاریخ الامم والملوک کې دا خبر هلته ذکر کوي. نو انشاء الله چونکې زه مجلس ته داسې راغلم، ما نور څه مقصد و، خو داسې مجلس کې را په یاد سو چې 18 کال ده، او که تر دې نه مخکې هجري کال کې مونږ افغانانو د لوی امپراتورۍ د کسرا د هغې مشر یزدګر د مرغاب په رود کې وځلی و، چې وځلی یو زرندهګړي و. اوږده قیصه یې ده. د مونږ فاتحانه دریځ د اسلام په دفاع کې د هغه وخت نه راشروع ده، او تر ننه پورې چې الحمدلله ټولې دنیا خلکو ته معلوم ده او د چا نه پټ نه ده. کله چې اسلامي فتوحات کابل ته راتلې، دلته په کابل باندې علامه باللازري رحمه الله فتوح البلدان کې لیکي، وی کابل ته چې اسلامي فتوحات راغللې، دوه وارې خط راغی. یو وارې د کابل نه فتوحات تر کابله پورې د عبدالله ابن عامر ابن قریظ په مشرۍ راغلی. د یو صحابي و عبدالله ابن عامر ابن قریظ، دا د عمر صاحب خلافت و. د فتوحات دومره مخته راغلل چې هغې وخت کې د مونږ د سیجستان ټوله مځکه فتحه سوه، تر زابل او تر غزني نږدې تر کابله پورې فتوحات راغلل. خو دغه فتوحات د یوه صلح په هغه باندې سوي ول. د کابل بادشاه رتبیل د خیانت وکړ، د اسلامي لښکرې بیرته شاته لاړلې تر قلعه بست پورې، ځکه قلعه بست چې چا جوړ کړی و هغه هم د کسرا د امپراتورۍ یوه برخه وه. د نوشیروان بادشاه په زمانه کې دا ساحه د هلمند په مرکز کې جوړه شوې وه، خط تر هغه جې لاړه. بیرته د عبدالرحمن ابن سموره په مشرۍ باندې بیا الله عز وجل د کابل فتح وکړله، چې د کابل نه یو لوی دیوال چارپیر و. یوه میاشت صحابو په دې جې باندې عملیات وکړل. بالاخره
دا کامیاب عملیات هم د یو پیل په واسطه وسو. پیل د دروازه کې مردار سو، نو هغه پیل په واسطه باندې صحابو ته الله پاک د کابل فتح هم نصیب کړه. د موږ د فتح لړۍ دا ډېره قدیمي ده، د اسلام معتمد تاریخونه دا خبر ذکر کوي. دا مې هسې مقدمه ذکر کوله، اصلي خبر کوم. د امارت مشرانو د افغانستان ټول مسلمان ملته ولې هر وخت کې دوه نظامونو چې جنگ کړی، دوه انسانانو چې جنگ کړی، یو د الهیت خلق، یو د عنصریت خلق، ولې الله عز وجل د الهیت خلق د عنصریت په خلقو کامیاب کړي؟ ولې الله عز وجل کله چې د فرعون د حضرت موسی علیه السلام مقابله راغله، موسی علیه السلام مادي سړی نه و، موسی علیه السلام سره مادیات نه ول، ولې د فرعون 400 کلنه امپراتورۍ د موسی علیه السلام په لاس نسکوره شوله؟ د ولې جواب؟ ولې د ابراهیم علیه السلام مقابلې چې کله د نمرود په مقابل کې د عراق په شمال کې راپورته سو، ولې د نمرود په مقابل کې ابراهیم علیه السلام راجح او کامیاب او غالب وګرځېد؟ ولې نمرود غرق او تباه او هلاک سو؟ دغه زمانې ته به راسو، رسول الله زمانې ته به راسو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله چې د ابو جهل او عتبه او شیبه د لویو فرعونیانو په مقابل کې چې د مادیاتو او د عنصریاتو خلق ول، ولې رسول صلی الله علیه وسلم کامیاب او فاتح وګرځېده؟ ولې د مکې مشرکانو شکست وخوړه؟ ولې د رسول علیه السلام نه راوروسته د عمر او د عثمان او د علي او د ابوبکر او د معاویه په زمانه کې تر اندلس او تر کاشغر او تر تبته پورې د اسلامي امت بیرغ ورپېده او لاړه وځلېده؟ ولې د روسانو لوی امپراتورۍ د یو مظلوم ملت په مقابل کې ماته وخوړله؟ ولې د انګلیس لوی امپراتورۍ چې د لندن نه په ټوله وچه د هند باندې خپره وه، د هند و پاکستان و بنګلادیش، ولې ماته وخوړله؟ ولې د دنیا دغه لویه مغروره ناټو امریکا د افغانستان په غریب ولس باندې د نن نه 21 کاله یرغل وکړ؟ ولې ماته وخوړله؟ د ولې جواب امام رازي رحمه الله په مطالب العالیه کې کوي. وی کله چې مقابله شروع سي دوه قسمه خلک وي، یو خلق عنصریاتو والایي، یو هغه خلک وي چې د مادیاتو خلک وي. د مادي خلک او د عنصري خلکو چې مقابله راسي، میدان به الهیات خلق به د الهیاتو خلق به میدان ګټي. ولې؟ لکه د دوی تعلق د الله سره وي. کله چې تعلق الهي پیدا سو، الله عز وجل انسانانو ته قوت ورکوي. ولې علي رضی الله عنه د خیبر په میدان کې هغه دروازه ډال او سپر وګرځوله چې امام بیهقي رحمه الله وایي چې 7 صحابه اړولی نه سوه؟ ولې د امام بیهقي په دلایل النبوت کې هغه دروازه چې علي رضی الله عنه د ډال په شکل باندې وګرځوله، هغه دروازه ولې 40 صحابه جګولی نه سوه؟ وروسته تر جنګ نه ابن الحجر رحمه الله په فتح الباري کې وایي 40 صحابه دروازه جګولی نه سوله. ولې؟ علي رضی الله عنه تنا نیولې وله په لاس کې د ډال په شکل. هلته میدان د الهیت و، هلته الهیت مونږ کې موجود و. مونږ چې نن الله کامیاب هم کړلو د الهیت راز پکې و. مشرانو، د امارت زعیمانو، د زعامت مشرانو یاد وساتئ، په خدای قسم، په الله قسم، که دغه الهیت مو پاتې نسی، دا یاد وساتئ د تیر نظام چې د روسانو په مقابل کې کومو مجاهدینو مشرانو د الله سره الهیت و، روسانو ماته وخوړله. خو کله چې دغه حالت ته راغلل چې نن موږ راغلي یو د الهیت نه عنصریت ته لاړل، مات سول، هلاک سول، شکست سول، غلامان سول، پردي سول، نن منفور خلک په دنیا کې وګرځېدل. دا خبر لنډه کوم مولوي صاحب محترمه، پوهېږم چې د نورو علماو وخت نیسم. علماو مجاهدینو امام رازي یوه خبر کړې ده. ابراهیم الخواص رحمه الله یو عالم و، دی د خپلو مریدانو شاګردانو سره یو ورځ صحرا او دښتې ته لاړو. کله چې شپه سوله ویده سول، زمریان راغلل. ابراهیم الخواص رحمه الله وی څملاسته،
زمریان ګرځېدل شاګردان یې له ډاره ونو ته وختل د هېڅ باک هم نه ورباندې کو وی ګرځېدې سبا په همدغه ځنګل کې په یو بل ځای کې شپه سوله یو میاشتی راغی بعوده راغلله د دې ابراهیم الخواص په لاس باندې کېناستله چې کله یې په لاس باندې کېناستله دومره وډار سو وی تا به ویلې چې زړه د خولې نه ووت وی شاګردانو ورته ویلې پرون د زمریو نه نه ډارېدلې پرون زمریانو نه نه ډارېدې ویدلې تا پښې یې څټلې نن د بعودې او د میاشتې نه ډارېږې وی پرون مې تعلق الهي برابر و نن مې تعلق الهي نشته د میاشتې نه ډارېږم مشرانو د موږ علماو دا یوه غوښتنه ده که موږ په تعلق الهي پاتې سو بیا به د دنیا د لوی امپراتورۍ په مقابل کې بیا هم سپر او ډال یی خو دا یاد وساتئ که موږ د الهیت نه عنصریت ته لاړلو مادیات را باندې غالب سو ملت مو چې څه غواړي د اسلام په قانون کې رانه ویر سو بعیده مه ګڼئ چې موږ به د بعوزې او د میاشتې نه هم ډارېږو به بیا به د میاشتې نه هم ډارېږو او میاشته به هم راته یو خطرناک کاریږي نو الله عز وجل دې الحمدلله مشران مو علما دي خو د یو عالم په حیث دا حق لرو چې تنبیه وکړو کله تنبیهات دا په علمي میدان کې یو اصل ده نو الله عز وجل دې زموږ اسلامي امارت مشرانو ته او کشرانو ټولو ته الله د دې توفیق ورکړي چې د نظام ساتنه وکړي بیا هم د انګلیس د ماتې د یزدګر د ماتې د انګلیس د ماتې د روسانو د ماتې د لوی مغرور امریکا او د ناټو د ماتې مبارکي د افغانستان ټول ملت ته وایم هغه څوک چې ازادۍ یې نه بلي په غرب کې ناستې غلامان دي هغوی ته هم دا غوښتنه کوم دغه ازادۍ یوه ازادۍ ده دغه ازادۍ چې ازادۍ بلئ د موږ دغه ازادۍ چې ناټو او امریکا مو ماته کړې دا هم یوه ازادۍ ده وروستنیو نسلونه به په دې باندې افتخار کوي راځئ اوس افتخار پې باندې وکئ د غلامیت زنځیر د غاړې نه لرې کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین